السلام علیکم قدرمنو او درنو ملګرو، تاسو سره نن زه یو داسې ویډیو شریکوم. یو داسې ویډیو موږ ته چاره لګلې ده چې یو هلک یو جنۍ سره خراب کار کړی او داسې ویل کېږي چې دوی د خپلې کورنۍ یعنی د خپلولۍ کې یو بل سره تعلق ساتي. نو دغه ویډیو به تاسو سره شریکوم. مهرباني وکړئ د هر څه نه وړاندې تاسو ته خواست کوم چې دا ویډیو ماشومان مه ګورئ او زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت زموږ نوې راتلونکي معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت در رسیږي. قدرمنو دوستانو، دا ویډیو به هم تاسو سره شریکوم، خو د ټولو اول تاسو سره د دې باره کې لږ معلومات شریکوم. او معلومات دا دي چې دغه هلک د خپلو خپلوانو کره تللی دی. د خپلو خپلوانو کره دې هلک داسې ویل کېږي چې د خپل ترور یا د ماما لور سره ناروا کار کړی دی او بیا د خپل ځان نه ویډیو هم کړې ده چې دغه ویډیو ترېنه په غلطۍ کې په سوشل میډیا باندې وایرل شوې ده. قدرمنو دوستانو، موږ د هیڅ چا آیا عزت اخیستل نه غواړو، خو دې خلکو ته خواست کوو چې په تاسو باندې څه شوي دي. په کورونو کې دومره خیال نه ساتل کېږي، موبایلونه استعمالیږي، د یو بل نه ریکارډینګونه کېږي، اخر د دې بس کېږي. پښتنه معاشره، پښتانه کوم اړخ ته روان دي، ټولو ته پکار دي چې په خپلو بچو باندې خیال وساتي او د داسې قسمه واقعاتو نه، د داسې قسمه حادثاتو نه وساتي. ځکه چې دا لوی حادثات ځکه دي چې یو هلک موبایل راخلي، هغه د خپل ځان ریکارډینګ کوي، د ځان غلط ریکارډینګ کوي او بیا خپل کورنۍ کې داسې غلط کار کوي او هغه ویډیو بیا وایرل کېږي. هم نو څومره د شرم خبره ده. دغه خاندان دپاره، دغه خلکو دپاره انتهایی د شرم خبره ده چې د خاندان او د کورنۍ نوم یې په شرمونو وشرمېږي. تاسو داسې خلکو ته څه پیغام لرئ، څه نظر لرئ، ضرور سره خپل نظر، خپل پیغام شریک کړئ. له نورو تازه معلوماتو، تازه ویډیوګانو، تازه خبرونو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې وخت په وخت تاسو زموږ د نوو راتلونکو معلوماتو ویډیوګانو نه خبر وساتل شئ. ستاسو ټولو یو ځل بیا ډېره مننه.